السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، یو ضروري مسله ده. یو منځګزار په منځ کې په صورتونو کې ترتیب ګډوډ کی، یعنی رستنی صورت اول وای، اولنی صورت رستو وای. په دغه عمل سره په دغه منځګزار باندې سجده سهوا واجب ده او کنه ده واجب. ګران کتونکو، کله چې یو انسان په منځ باندې ودرېږي او دغه منځ د فرض منځ وي، نو په دغه وخت کې دغه انسان دپاره قرات په ترتیب سره کول، لکه څرنګه په قرآن عظیم شان کې په ترتیب سره راغلی دی، په دغه شان دی ترتیب سره قرات کول دا په دغه انسان باندې واجب دی. خو دا واجب ده، دا د منځ واجب نه دی. دا واجب دا د قرات واجب دی. یعنی که چېرته یو منځګزار د فرض منځ کوي او په دغه وخت کې منځګزار په دغه صورتونو کې ترتیب غلط کړو، یعنی اولې قل یا ایها الکافرون یعنی سوره کافرون وویلو، او بیا هغې پسې دویم رکعت کې سورة الفیل وویلو، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دغه صورت په دویم رکعت کې ویلو، خو دغه عمل قصدن وکړو، دغه منځ فرض منځ دی. نو په دغه وخت کې دغه انسان د عمل دا مکروه تحریمي وکړو، یعنی منځ ادا شو، منځ وشو، خو سره د کراهته، او په دغه منځګزار باندې سجده سهوا نه ده واجب. وجه دا ده چې دغه قرات کول په ترتیب سره دا واجب دی، خو دا د قرات واجب دی، د تلاوت واجب دی، یعنی د منځ د واجباتو نه دی. نو په دې وجه سره دغه منځګزار دغه منځ وشو، خو لیکن سره د کراهت وشو. او که چېرته یو منځګزار دغه عمل په فرض منځ کې په هیر سره وکړو، نو دغه منځ ادا شو بغیر د کراهت نه. او که چېرته یو منځګزار د هغه په سنتو کې، په واجباتو کې یا په نفلو کې د ترتیب خیال ونه ساتلو، نو دغه منځ ادا کېږي بغیر د کراهته، یعنی دغه منځ کې څه کراهت رانغی، دغه منځ وشو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.